ګوره په انډیا، پاکستان، افغانستان، بنګلاديش کې چې دی د بېروزګارو کتارونه ولاړ دي، کار روزګار هلته نشته. خو راځئ تاسو زه نن ښایم چې په امریکا کې کار روزګار څومره ډېر دی. نو زه ځان لپاره کار ګورم، لګیا یم. نو زه چېرته ځم؟ دې ویبسایټ ته ND.com ته دې ویبسایټ ته ځم، ځان لپاره وظیفه ګورم. تاسو زه اوس ښایم چې دلته کار روزګار څومره ډېر دی او زه څونه زر ځان ته وظیفه پیدا کولی شم. نو زه ځم کلیک کوم. نو ستالم دلته اوس ماته وایي ته سره کوم وظیفې ځان لپاره ګورې، سره کوم وظیفه ګورې. نو زه ځان دپاره آفس جاب ګورم. نو زه دلته ټایپ کوم، لیکم دلته آفس جاب. نو زه ته وایي چې څومره لرې پسې تللی شي. زه وایم چې نه، زما شاوخوا کې ماته کار پکار دی چې 5 مایلو کې وي، مطلب 8 منټه لاره شوه. دا اوس زما شاوخوا کې زما دپاره څومره ډېرې وظیفې دي. ښه ګوره اوس ده اوس دا یوه وظیفه شوه کسټمر سروس دی. دوی چې دی 28,000 نه تر 58,000 ډالرو پورې د کال ماته راکوي که زه ورته زه ورشم. دا شو. بیا دا بل وظیفه دی، دوی وایي چې تقریبا 2,500 نه تر 3,000 ډالرو پورې هره میاشت ماته راکوي که زه ورشم. دا اوس زما شاوخوا کې وظیفې دي. ښه، دا بیا اوس بل وظیفه دی، دوی 18 نه تر 32 ډالرو پورې په ساعت راکوي. ډېره ښه وظیفه دی. لایف چینجرز چرچ. همداسې دا بیا بله وظیفه دی، دوی 40,000 ډالر د کال ورکوي. نو همداسې ځه ښکته پورته ځه، دا ټولې وظیفې دا هغه وظیفې چې ما شاوخوا کې دي، ډېرې لرې نه دي. همداسې ښکته پورته ځه چې بیا د هغه پاڼه ختمه شي، نو بیا دې بلې ته راوړه، دې ته راوړه، دې ته راوړه، دې ته راوړه، بیا همداسې مخکې پسې ځه، نور هم پسې ځه. دا نه ختمېدونکې وظیفې دي. نو دلته کار روزګار دونه ډېر دی. اوس دا بله وظیفه دوی وایي راشه موږ سره کار وکړه، 20 نه تر 25,000 پورې په ساعت درکوو. نو بیا چې که خوښه دې وي نو بس بیا دې ځای باندې کلیک وکړه، اپلای ورته وکړه. نو دوی به سره یو څوک در سره وغږېږي یو څو ورځې پس په د ایمیل په ذریعه باندې. بیا دې خوا چې دی چې هر یو وظیفې باندې کلیک وکړې، نو بیا دې خوا راشه، دلته دوی پوره د وظیفې په اړه پوره معلومات هم درکړي دي. نو وایي چې 38,000 ډالر به د کال درکوو، فول ټایم بنده په کار دی. نو بیا دلته ته ښیي چې د کار به سره کوم کار وي، ته به څه کوې، تا ډیوټي به څه وي، دا ټول شیونه درته ښودلي دي پکې. راځئ چې ځو داسې ښکته یو څو نور وظیفې وګورو. اوس دا آفس اسسټنټ دوی په کار دی، دوی هم وایي 20 ډالر راشه درکوو په ساعت. او دې ټول دپاره زیاترو دپاره چې دی کوم زیات تعلیم نه دی په کار. زیاتره وایي چې صرف 12م دې کړی وي، ډېر شی دی راشه. او بیا ځینې وایي چې 12م دې هم باید کړی وي، لږ ډېر کالج دې هم باید کړی وي. زه هم 12م مې کړی، هم 2 کاله کالج لرم. نو انشاءالله چې کار به راته ښه مزېدار پیدا شي. نو همداسې ځه، دلته کار روزګار دونه ډېر دی، هغه هم زما شاوخوا کې. ضرورت نشته چې زه پسې بل ولایت ته، بلې ولسوالۍ ته یا بل ښار ته لاړ شم. یا دویمه پاڼه هم ختمه شته، اوس دې بلې پاڼې ته چې لاړ شي، همداسې نور په همدې ځای کې هم همداسې نوره سمونه وظیفې دي. داسې ښکته پورته ځه، دلته کار روزګار دونه ډېر دی. او هر چا بنده په کار دی، ارجنټ یې په کار دی، همدا اوس یې په کار دی.